هغه پروژه چې د افغانستان د روښانه ښه او پر ځان بسیا اقتصاد په برخه کې دې هیواد ته د ملا د تیر حیثیت لري. د افغانستان په شمال کې د اسیا په کچه لویه پروژه د قوشتېپې کانال چې شاوخوا 8 میاشتې وړاندې یې د سرپرست حکومت له لوري چارې پیل شوې وې، اوس مهال یې کارونه په چټکۍ سره روان دي. CMG د دې پروژې له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان شمال کې د قوشتېپې د کانال پروژې ته ځانګړی سفر کړی او دا راپور یې چمتو کړی دی. د افغانستان د شمالي ولایت مزار شریف د کلدار په ولسوالۍ کې د قوشتېپې کانال په نوم پروژې کارونه چې د تیر حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو له څه مودې وروسته یې د یو شمېر ستونزو له کبله بیرته چارې ټکنۍ او بیخي ودرېدې. د دې پروژې مسؤل له CMG سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د قوشتېپې کانال د پروژې په بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوبه شي او دغه راز به د 1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. کانال زراعتي قوشتېپه یکی از طرحهای ملی د قوشتېپې کرنیز کانال د هیواد یو له مهمو پروژو څخه ده او دا کانال په 3 برخو ویشل شوی دی. د دې پروژې لومړی برخه 108 کیلومتره ده، دوهمه برخه 107 کیلومتره او دریمه برخه د زراعتي ځمکو ویشل دي. د دې پروژې سټاپ پاینټ د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د امو له سیند څخه شیرو او د فاریاب ولایت تر اندخوی ولسوالۍ پورې دی. د دې کانال عرض 102 متره او عمق د دې کانال 6.5 متره دی او د غراز طول یې 215 کیلومتره دی او د هیواد له 3 شمالي ولایتونو څخه تیریږي. د دې کانال ظرفیت په فی ثانیه کې 650 مکعب متر اوبه دي چې کولی شي له 500,000 څخه تر 700,000 هکتاره زراعتي ځمکه تر خپل پوښښ لاندې راولي. نو په دې سره ویلی شو چې د دې پروژې په بشپړېدو سره کیدای شي د افغانستان په زراعتي برخه کې یو لوی مثبت تحول رامنځته شي. د قوشتېپې کانال د افغانستان له 3 ولایتونو بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه تیریږي. پر دغه کانال شاوخوا 80 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او د دې پروژې د بشپړېدو نیټه 5 کاله ښودل شوې ده. د سرپرست حکومت چارواکو ژمنه کړې چې تر ټاکلې نیټې وړاندې به یې چارې بشپړې کړي. دغه قوشتېپې کانال همدغه د کمخ سره چې کوم مخامخ یا آینده کې نورو سره زیاتیږي، دغه د پوره کولو لپاره قوشتېپې کانال شروع دی چې په زرهاو هکتاره ځمکه خړوبوي او زارعین او دهقانان په دې کې معنا دې کې به مصروف سي او دومره غلې دانې به موږ واخلو دې څخه چې ټول افغانستان لپاره به هم بسیا وکړي تقریبا او موږ کولی شو بیا خارج ته هم غنم یا نور مالوچ او پنبه ورکو صادرات ولرو، دې څخه نور حاصلات هم دغسې ډېر په دې کانال کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده او د هیواد په دې ستره پروژه کې کار کوي. ماشاءالله کارونه خو ډېر ښه روان دي او د ورکړل شوي پلان په مطابق روان دي او د پخوا څخه ډېر ښه دي انشاءالله. د کیفیت له لحاظه خو زه 100% کې ډاډ ورکولی شم ځکه دا یو خاورین کانال دی. د نړۍ په هر ګوټ کې دغسې کانالونه جوړ شوي دي او یو مثبته نتیجه یې ورکړې ده او همچنان د کیفیت دپاره د 3 ټیمو د خوا نه کنټرول کېږي دلته چې یو زموږ خپل کوالټي کنټرول ټیم دی چې د هغې د خوا نه کنټرول کېږي، دویم ټیم د ادارې عملیاتي د خوا نه دی چې مالکین د پروژې دي هغوی هم د دې کوالټي کنټرولوي او دریم د نظارت ټیم دی چې هغوی هم په کوالټي کې خپل رول لوبوي او خپل کارونه ورباندې کوي. دا خو نو د خوښۍ هزار نه کېږي چې په خپل وطن کې موږ ته داسې زمینې مساحې دي چې موږ د خارجي مملکتو سره وګرځېدلو، دلته په خپل وطن کې کار کوو. تقریبا په دې پروژه باندې ډېر خلک اخته دي، ماشینري و زموږ ځوانان. دا خو یو ملي پروژه ده او تقریبا خواشه ته 2-3 زره نفر کار کوي، د ښه فرصت د خلکو لپاره او انشاءالله کار هم ښه په سم باندې روان دی، انشاءالله مشکل نشته. زه د کورنۍ سرپرست یم، راغلم چې دې پروژه کې برخه واخلم او حکومت عوام ته خدمت وکړم. ډېر خوشحاله یم، د خوشحالۍ ډېر هغه ده چې دلته راځم خپل وطن کې د کار هغه کار کوم. تمه ده چې د قوشتېپې کانال پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د غلې دانې په برخه کې تر یو بریده په ځان بسیا شي.
د افغانستان په شمال کې د بلخ په ولایت کې د قوشتپې ستره پروژه چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال یې کارونه پیل شوي وو، خو څه موده وروسته د ځینو ستونزو له کبله د دغې پروژې کارونه ودرېدل، خو واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره شاوخوا اوس 7 میاشتې کېږي چې د دغې سترې پروژې کارونه بیا پیل شوي دي. په دغه پروژه کې اوس مهال تقریبا 250 کورني شرکتونه په کار باندې بوخت دي او دغه راز د دې ترڅنګ پکې 3200 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. احسان الله کریمي، CMG، د بلخ ولایت د قوشتپې ستره پروژه.